تقریبا شپږ اووه کاله کېږي منډۍ کې کار کوو فروټو دې نه مخکې پېښور منډۍ کې وو بیا دلته راغلو اسلام آباد منډۍ ته منډۍ باندې ډېر زیات تاثرات شوي دي منډۍ باندې داسې تاثرات شوي دي چې انار ریټ که تپوس وکړې انار د کوټې انار به مخکې تقریبا پیټۍ چې ده هغه 2400 2300 دې پورې خرڅېدل اوس چې دی هغه هماغه پیټۍ چې ده په 7200 7600 500 دې پورې رسېدلې ده هغه انار به چا په 2000 هم نه اخیستل اوس چې دی تقریبا ریټونه یو په تریپل زیات شوي دي داسې انګور راواله انګور د ایران انګور دي چې چا په افغانستان انګور چې په مارکیټ کې ایران د انګورو به چا تپوس نه کوو اوس چې دی هغه د ایران انګور دي تقریبا 6000 5000 چې هغه کمزوري 5000 ټول 2000 8000 دغه ریټونه چلیږي را رسېږي خو دا دی چې کم تعداد چې د افغانستان نه راتل په هغه تعداد دلته نه راځي تقریبا 70% چې دی هغه افغانان د سبزي منډۍ هم بس داسې وي چې نیمې نه زیاته چې دی سبزي منډۍ لکه اوس فروټ منډۍ ده دوه سیکشن دی یو فروټ دی بل چې دی سبزي دی سبزي سیکشن خو چې ټول د افغانانو لاس کې بس هغه پکې کارونه کول غټ کار د هغه دی دلته فروټو کې ډېر دغه شته دی اړتیا هغه پکې افغانانو بس دا کیسه لګه سخته شو نو بس خلک کم شوي دي او خبره دا ده چې کم چې پخواني کاکانو افغانیان هغه ټول په دا ریړۍ چلول چې چا بل مثال کا مخکې اوسني چې دي اوسني کم چې د پاکستاني دغه دي لکه کاکان دي هغه په کم تعداد کار کوي افغانانو چې به ریړۍ والا به مو لس پیټۍ 15 شل پیټۍ نو کار سره روانو کار کې ډېر تغییر راغلی اوس څه نه شو ویلی ټول خلک خو ډیپورټ شول ډېر خلک اوس شته هم نه دونه نشته دی افغانان اوس دغه کې منډۍ کې دونه اوس افغانان نشته دی خو بیا هم ټکه ټوکه یي خوا ګټه چې وه د دې په 3 چنده وه اوس چې دی اوس هغه هسې بس بوسو کې اوبه تېرېدل دي هغه لنډ مخکې چې و مخکې کاروبار صحیح سیستم سره روان و خلک مو مال وتو هغه اړې نه مراد اوس چې دی مختلف کوټې والا چې دی سیب دی کوټې سیب چې دی هغه یو دا زمونږ دا چې دی دا ټول د کوټې سیب دی دغه دی انګور چې دی دغه نه راځي ایران نه راځي داسې ټماټر د ایران نه راځي خو د ټولو چې دلته څه دي ټولو دا امید دی چې کار دا واپس لاره کولا وشي چې لاره کولا وشي دا زمونږ خو وړوکی کار دی زمونږ نه غټ غټ اړتیا دي د دې ډېرې پیسې هغه اړې بندې دي خلکو له ورکړي دي دا خو بس په نیمه کې سیزن په نیمه کې بند شو بارډر د دې پیسې هلته پساو شوي د هغې پیسې دلته پساو شوي قصه سره خرابه ده